کچرته تپوس دی کو زمانہ د یوم المزید مبارک قیامت او کچرته تپوس دی کو عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد او د عزیز او حمید رب سره د ملاویدو چې داغه د دیدن بسنګ کې په آخرت کې داغه لپاره ولني خبر ده لازم دي چې ستاسو په کې به شوق په دنیا کې او په آخرت کې به داغه دیدن کې لکه څنګه چې دا سپومې په سوال سم شپه کې چې د ښکاری څومره واضح ښکاری دغه شان به د جنتیان خپل ربینی په دې متواتر حدیثونه راغلي چې دا صہیح روایت حدیث ته انس بن مالک ابو هريره ابو موسی ابو سعید خدری رضی الله عنهم اجمعین ټول روایت راغلي غو تفصیل لنهزو او په ټول کې د دې چې مسلمانان به خپل رب دیدن کوي او زبرته لند دا بیان کوم چې د دیدن بسنګ کوي چې ستاسو په ځل کې شوق پیدا شي نبی وره یوم ینادی المنادی کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنميان جهنم ته لاړ شي وقضي بينهم بالقسط او په انصاف سره به هغه په منځ کې فیصله وشي نو څوک چې جهنم ته تللی دی د الله په عدل او انصاف سره به تللی او څوک چې جنت ته تللی دی نو د خپل رب پر رحم باندې به تللی دوی به مشغولي په دې نعمتونو کې مبارک شي او بل مبارکي ورکي الا قيلا سلاما سلاما او د هر طرف نه سلامونه په خیر علي مبارک شه جنت ترالو دغه منځ کې به आवाज کون کې आवाज وکي یا اهل الجنه ای جنتیانو ټول بغلی شي بره وګوري چې بره شي چلله ان ربکم تبارک وتعالى یستزیرکم الله تاسو خپل زیارت لرغواړي فحي على زيارته ورزي دغه زیارت لا ټول یو بل ته وګوري به وایي سمعا وطاعه وګوري د مقدر وينهضون الى الزياره مبادرين من دی وجيو شور وجيو خلق بروانش نا یو زیت بورسي الذي جعل لهم موعدا چې بدغه ذکر الله سبحانه وتعالى بدوی باندې زیارت کوي وجمعوا هناك الطول بالترجمش امر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك رب العالمين تبارك كرسي ولګي فنصب هناك دبد کېغو دیش ثم نصبت له منابر من نور او بیا به نور نه جوړ شي منبرونه راوړي شي ومنابر من لؤلؤ او د ملغلرو نه جوړ شي ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة من المسك قسم منبر وکي خو دی شي دی به وسوک کینی دا به چا لپاره هي نه بس کله چې دوی به خپل مجلسونو کې کینی دا منبرونه کې خو دی شو کنه په دې منبرونو کې د هر سړي نصیب دی د درجو مطابق اوچت منبر بکی دی منابر من نور نور نه جوړ شي بیا به لؤلؤ بیا زبرجد بیا ذهب بیا فضه بیا مسك کله چې دوی کینی واطمئنت بهم اماكنهم اخو مطمئن شي بل خپل زینو کې نادى المنادي یو کس بیا आवाज يا أهل الجنة الجنتيانو إن لكم عند الله موعدا الله سره الله تاسو یو لوز کړي او الله غواړي چې خپل لوز پوره کړي نو دوی وو چې ما هو دغه سب بل څه نعمت چې الله موږ راکړي الم يبيض وجوهنا زموږ مخونه جسم کړي ويثقل موازيننا او زموږ د تلی چې درنې کړي د نیکانو ده او منګه جنت ته بوتلو او منګه د جهنم نه بچ کړو وې دوی به دا خبرې کوي الله اکبر دا باس برواني فبينما هم كذلك دو بدغه حال باندې خبرې برواني اذ سطع لهم نور اشرقت له الجنه
एकदम بدی سے رڼا نور راخکاری شي چې جنت په ټول رڼا شي. دی وریان شي فرفعوا رؤوسهم دی خپل سلوم چې کی سي جل دی خبره ته وګوري فاذا الجبار جل جلاله وتقدست اسماؤه قد اشرف عليهم من فوقهم رب العالمين بو تر اخکاری شي لبره دی په خبرو کې جبار قهار غفور رحيم رب العالمين ابر اخکارش او چې اخکارش نو الله بو يا اهل الجنه سلام عليكم سلام دي بتا سبحان دي بو اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. فيتجلى لهم الرب الله برخارشي يضحك إليهم او الله بخاندي چې کله رخارشي سلام واجب بخاند او بيقول الله يا أهل الجنة جنتيانو ني اولاني خبر بدوي دا ووري بيد رب العالمين أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هغه انسانان چې په غیب باندې ایمان راوړل زینوم لیدل چې شو. فهذا يوم المزيد نند مزيد د ډیر ورکول ورځ ده. فيجتمعون على كلمة واحدة وطول په یو خبره باندې اتفاق وکي یا الله موږ ستانه راضي وفرض عنا زمونږ راضي شه بس يوم المزيد کې موږ سل دقه غواړو ته زمونږ راضي شه. الله بو دوی يا اهل الجنه جنتيانو اني لو لم ارضى عنكم کزجر دستاسو راضي نه وي نو ما به تاسو تر واستیم نو وي دلته وزا سره راولم چې ته راضي نو چې تاسو تر غلي نو تاسو نظر راضي. هذا يوم المزيد فاسألوني يوم المزيد سوى لك. فيجتمعون على كلمة واحدة بيبقى اتفاق بيو خبر باني أرنا وجهك ننظر إليك يلا مقدر أخبر المخرج كارك جي من جاوي يوم المزيد دي يدابك وارزا. فيكشف الرب جل وعلا الحجاب أغكم پردچي وا د دوی او د الله په منځ کې دغه پرو د الله خپل مخ نه ښکارا کړي او الله راخکار شو دوی سره خبرې کولې مخ ته نه راخکارا کړي دا پرده رب العالمین چې ته کې وي تجلى لهم فيغشاو من نور دارنا بد رب العالمین د مخ دراشي په دوی بولګي وينسون كل نعيم عينو اغطول د جنت غنیمتونه به تیر شي. کله دا خبره نه ویل کله چې دوی به نسوځي نو دوی به دغه ورس وزیدلې وي خو الله لیکلي چې دوی به نسوځي د بدنونی کو رب العالمین یو طاقت چولې او بدغه ورځ باندې او د ډېر عجیب خبره ولا يبقى في هذا المجلس احد الا حاضره ربه محاضره او بدغه مجلس کې وایي څوک نه مگر د خپل رب سره خبري وکي. الله وته یا فلان پلانیا په نمبر برخلک اتذكر يوم فعلت كذا وكذا او رزت هذا غديسي جدي کړو غديسي دي کړو مره ویلو چې دې سمکو خبره تا کړی وو باز دا غاغه نافرمانیانی بوت الله روخی دې بوت یا ربي الم تغفر لي تا زبخلنه الله بوت بلا ولي مني بخله بمغفرتي بلغت منزلتك هذه تاخذ لي بخاني دل اصل تراغله جمانه بخله تل تسنګ راک د رب العالمین سره د دیدن مبارک ماته واست مختصر یو خبره وکړه چې په دې طریقه باندې رب العالمین دیدن کی